یو بادشاه دا هغه یو وزیرو هغه د مولیانو مخالفو وی په هره زمانه کې د علماء مخالف خلک وي نکتې راوباسي نو هغه به هغه علماء پسې ډېر بد وي دا مولیان داسې مولیان بادشاه ته مجبوره او بادشاه ښه سړی و عالم دوست و علما دوست و هغه به وایي چې ګوره دا زمونږ ښکلي اعمال اخلاق دا د علماء برکت دی او علماء پسې بد رد مه وایه نه پوهېده چې نه پوهېده بادشاه وې راشه په حکمت یې پوه که حکمت عجیبه شی دی وی په حکمت یې پوه که نو حکمت دا چې چیلی والا بادشاه ورکړه او وزیر لا وی دا چیلی ځان سره واله خو ګورې دا ډېره قیمتي چیلی ده زما تحفه ده نو مهرباني به کې دا به کور کې دننه ساتئ اچنه بارې نوکر له ورنکې غلام له ورنکې کور کې دننه به ساتئ او صاحب ستا تحفه ده به دا سر و چشم به ساتم دلته به ساتم او زما ښځه بچي به د دې خدمت کوي دا خو ډېر قیمتي شی دی نو کور کې به یې ساتله چیلی قټه شوه چیلی بچي راوړل د به ته پیم اخېستل ګڼ بچي راوړل بادشاه به ته کله کله تپوس کوله کا چیلی دې څنګه ده وی صاحب ډېره ښه ونډه ورسه ورکوم او ډېره ښه تکړه او بلا پی کوي او بلا بچي راوړه یو ځل ته بادشاه تپوس وکړو چیلی څنګه ده وی صاحب لوی کنډک ته جوړ شو خو بادشاه سلامت یو اجازت دنه غواړم که اجازت دې راکړه چې د کور نه یې لږه بار وباسم او په نوکرانو باندې خدمت وکړم نو ډېر بخي وی ولې نو بادشاه سلامت لوی شرم دی په کور کې دننه ځکه چې کوم نران بچي راوړي دي که نه هغه نه مور پېژنې او نه خور پېژنې واقعي چیلو کې همدغه مزاج دی هغه نه مور پېژنې نه خور پېژنې او کور کې د مالونه دي زما ښځه ده د هغې په مخ کې نخرې پخرې کوي او نه خور پېژنې او نه مور پېژنې نو که اجازت ته راکړه چې بارې کوم ډېر شرم دی یاره بادشاه سلامت چې دا ولې دې چیلو کې دا خاص صفت دی دا خاص صفت پکې ولې دی نه خور پېژنې نه مور او د خور مور د پاسه د خلکو مخ کې وردانګي بادشاه ورته وی دا دوی کې مولا نشته مولا پکې دي که مولا پکې وي دا چل به نه کوم باس وزیر وی زما دې په توبو توبه که نن نه پس مې مولا پسې خبره وکړه واقعي که دا مونږ خپله خور او لور او مور پېژنو زما د قسم د الله په ذات دا د علماو برکت دی خلک وایي یورپ او امریکا ما ته چې څوک د یورپ او د امریکې نوم وادي که نه زم کې د پاسه پې سړی متیازي وکړي د یورپ او د امریکې په تهذیب د انسان ګندګي خو څه کوي چې د خنزیر نجاست غلیظه سړی ور واچي ما له الټی راځي د یورپ او د امریکې د تهذیب نه یورپ امریکا څه شی ازادي ده پکې دا څه تهذیب دی چې ازادي ده دا د پیغمبر مبارک حدیث او دا قرآن شریف چې دا په جماعتونو کې پروت دی زما د الله په ذات قسمي چې د دې اسلام رڼا په چا کینې به حیواني حیوان یورپ او امریکا کې حیوانیت دی انسانیت پکې کم ځای نه دی خور د سړي د رور په مخ کې پردي سړي سره وځي لور د سړي د هغه په مخ کې پردي هلک سره ځي ښځه د ده په مخ کې پردي سړي سره ځي مور د سړي د په مخ کې پردي سړي سره ځي ورته نشي هلکه مه کوه تصویر مه باسه تصویر هغې په مخ کې به رواني ولې وایي دا مې بوای فرینډ دی دا مې هلک دوست دی او هلک به وایي دا مې ګرل فرینډ ده جینۍ دوسته مې ده بل ګنټي بجاو شي سړی به ورشي خیر دی پلانکې ته آواز که لور نوم به ورته والي د ښځې نوم به والي د خور نوم به والي د مور نوم به والي هغې ته آواز که مجال شته چې دی ورته وایي ته څوک یې صرف دونه تپوس به وکړي بھائی سان څوک یې وټ آر یو څوک یې او ورته وایي زه د ستا د هغه پلانکې دوست یم دا ښځې خور بوای فرینډ چکر لګو اوس به ورسره څه کوې که ورته وایې چې نه وځه په پښتنو خو نه چې کوته ونیستا هغه داسې داسې کړي او تماچه ورپسې راوالي زما ښځې سره لور سره دوستانه دا نشته هلته که دې اویت کړی به راته پرتې وي خامخا د سړي په مخ کې د خور سړي سره موټر ته خېږي نشي ویلی چې مزه زما د خدای په ذات قسمي دروغ درته نه یم نن سویمه ورځ زما ته یو سړي ټلیفون وکړو
ناصر عبدالقیوم په مخ کې ټیلیفون یې ماته وکړه او ما ته وی مولانا صاحب ستا بیانونه مې اورېدلي دي جون کې مې انقلاب راغی مې کوم ځای وي په لندن کې انګلینډ کې ما خو ما ته ویل لوی غم باندې ما اورېدلی ما مې هغه څنګه وی د ښځې او د خواښې نه دومره لرې تښتېدلی یم لکه پېښور او کراچی دومره لرې ته تښتېدلی یم بشیر وی موږ له ښځه کوه کمبخته په قلار کښېنه غلې کښېنه چې ښځې نوم وانلې که ښځې نوم دې واغېست نو ښه به ني دومره لرې ته تښتېدلی یم مې ولې نو ما ته وی چې خواښې او ښځه به مې زما مخکې سړو سره تلې ما پابندي نه شوه لګولې که مې لګول اتکړی راته لګېدې نو بس چې غل نه تښتي مل دې وتښتي 2 کیلومیټره ته لرې وتښتېدم داسې انسانیت دی وی دا مې دوست دی وی نور څه یو بل ته نه وایو اسې چکر لګاو او ما یې مستو کټوی کیده پیشو ته اسه به ورته وایي ناسې به ورته نیغ نیغ ګوري دا څه عقل دی دا څه فکر دی په قسم مې دی د خدای په ذاتي یورپ او د امریکې تهذیب باندې چې لاړې ورته کې لاړې یورپ بسې او امریکا بسې او استرالیا بسې او جرمني بسې او د هغې تهذیب بسې دا زما چیلنج دی چیلنج چې د واده په وخت کې په ټول یورپ کې انټچ پاکه ښځه نشي پیدا کولی او الحمدلله زمونږ د واده په وخت کې 100% ښځې پاکې دي ټول وایي الحمدلله دا د چا برکت دی دا د دې اسلام برکت دی هلته د سړي په مخ کې خور لور هغه صاحبه موټر ته ورسره خیږي او دلته کې زه خپل دکان کوه خپل کاروبار کوه خپل زمینداري کوه خپل نوکری له زړه جمع دی چې زما حیا او عزت په کور کې محفوظه ده د چا برکت دی اسلام هلته نشي ویل یو ملګري راته د دې پېښور خبره کوله ما له منزله کله کله راځي اوس راغلی د انګلینډ نه ما ته وایي جیبه ده ما تاسو دومره نه شئ ویلی ښځې ته وایي څنګه ووایو ووایو خو هغه راپورټ کړي ټریبل ایډ ټلیفون وکړي پولیس به راشي اتکړی راته اچوي هلکه ولې ته دا خبره کې د بوای فرینډ ته هم ځان له ګرل فرینډ وساته جینۍ دوست وساته ولې منې کې ازادي ده هر چاته وی جماعت کې چې مونځ وکړو هغه راته عجیبه خبره وکړه نو وی چې دا کم په دې مسله کې ګیري غریب نو د مانځه نه پس دیوال ته او برجې ته ډډوالي پریشانه ناست مونږ خو پېږو مونږ ته خو آثار معلوم دي قرینه خو دال ده مونږ دې تپوس وکړه هلکه خیر دي یاره خور مې هلک سره تله او ما منې کړه چې نه به ځې اوس راپورټ یې کړی دی پولیس سبا به عدالت ته ځم او بیا هغه راپورټ د پاکستان راپورټ نه دی بیا به اتکړو سره جیل ته ځې بل اوس چې مو کتل بل برجې ته ډډوالی ده دا خو هم د غریب مسله کې ګیر دی هلکه خیر دی یاره جې ښځې ته مې وې نه به ځې هلک سره زما مخکې خطا ما منې کول هغې ټلیفون کړی دی پولیس پرچه کټ شوې ده بل اوس به جیل ته ځم بل اوس کتل بل به دیوال غاړې ته مازدیګر مانځه نه پس پریشانه ناست و وی بل اوس چې مو کتل ملا صاحب چې جمع کړه د برجې ته هغه هم قریب ډډه وواله هلکه ملا صاحب خو هم د متاثرینو نه وګرځې دا خو هم په غم اخته دی ملا صاحب خیر دی څه چل دی یاره صاحبه څوک هغه مور خور وغیره هغه هلک سره ګرل فرینډ بوای فرینډ سره تله منې کړې ده رپورټ یې کړی قسم درته خورم په جومات کې چې حقایق درته ویم ګورې دې کې پوټې شبهه ونه کې حقایق درته دا تهذیب دې خوښ دی الحمدلله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرآن او د حضور پاک نږدې شاگردان صحابه کرامو چې مونږ ته کم سوچه دین او اسلام را کړی دی والله والله چې دا د انسان نه انسان جوړوي یورپ پسې نو علماو په تاسو ډېر لوی احسانات دي زمارونو ګورئ دا ښکلی عقیده دا خسته اعمال اخلاق دا مور او خور دوی کې تمیز نه د علماء کرامو برکت دی علماء ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب عالم او غیر عالم چتیم برابر نه دي علماو له خدای په دنیا کې مقام ورکړی دی لویه مرتبه او لویه رتبه ورکړې ده او د علماو له په آخرت کې هم لوی مقام او مرتبه ده اوس دا حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی دا چې کوم راوي دی د نوم بحث دی د پلان نوم حکیم دی د خپل پلان نه نقل کوي د حکیم نه او حکیم د خپل پلان نه نقل کوي چې د بحث نیکه دی د هغه نوم معاویه ابن حیده دی رضی الله تعالی عنه یو مشهور حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما دی پلار او دوی دواړه صحابه دي اجلا او دا معاویه رضی الله عنه ابن حیده دا ځان له مستقل بیل صحابي دی هغه نقل کوي د چانه د نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نا فرمائی کہ ما دا نبی علیہ السلام نوردل یقول کہ اغا فرمائل فی قوله تبارک و تعالی اے فی تفسیر قوله تبارک و تعالی دا دے آیت پا تفسیر کے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس زمارون پا دی خبردان کوئی کہ اصل منبع دا اللہ قرآن دی او احادیث دا نبی علیہ السلام شرح دا قرآن دا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اللہ قرآن شریف کی فرمائی وما قرآن جو عظیم نصیحت تر تنازل کا خود قرآن معنی مفہوم تشریح دا بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پاک کل قول سر کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل فعل سر کی کل تقریر سر کی بید پیغمبر علیہ السلام دا عینکنا دا غد نظرنا کچا قرآن تا پبل نظر اکتل او سوچا مانے مکلنو دا گمراہ دے دا حقیقت تا تویم دا پیغمبر علیہ السلام حدیث تے کدی اصاب سیشو بیا قد اخطا خطا دے قرآن تا بمون دا چا پا نظر گورو دا حضور پاک پا نظر او که پیغمبر علیہ السلام تا چا دا قرآن دا نظر نا بغیر پا بل نظر اکتل نو دا ہم گمراہ دے دیر خلق دی حضور پاک یو دیر لوی سڑی منی کافرانی منی لوی سڑی خو اغی پا بل نیتی منی ویو خیار دیر زیادو ہوئی وی نفسیاتی سوچے دیر زیاد مضبوطو پدی منی دا دا گمراہ خبری دی بے شک منگ منو چی خیار دیر زیادو دا عوام و نفسیات ارسنا خو دا او خیار توپ او دا مہارت و تا چاور کردی دی وایا اللہ ور کردی دا ما تا قرآن ویلے دے کہ قرآن ما تا نوے ویلے بیا با ما نمانو قرآن ما تا وی کہ دے اخیری پیغمبر دے امت اخیری امت دے نہ پس بل پیغمبر نرازی امت نہ پس بل امت نرازی زمانم دا قرآن خبر منم نو قرآن تا بدا چا پا نظر گورو دا حضور پاک مبارک او پیغمبر علیہ السلام تا بدا چا پا نظر گورو دا اللہ دا قرآن دا وینا پا نظر چھ منگتا اللہ سنگویری دی اغا سے بمنو نو دا قرآن شریف تفسیر کے فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس قرآن شریف کے اللہ فرمائی تاسو بہترین امت اخرجت اظہرت للناس کہ دخل اہداء الناس لنفع الناس کہ دخل کو دا فیری دا پارا تاسو روح کلے شوی کنتم خیر امت بہترین امت کنتم لکا ویدا خدا ماضی بعید مانا نو ٹھیک تا کنتم خیر امت فی علم اللہ اللہ پا علم کے یا کنتم خیر امت فی اللہ لوح محفوظ کے یا کنتم پا مانا دا انتم سرام مستعملی گی کنتم پا مانا دا انتم سرام مستعملی گی قرآن شریف کے دا دی مثالون اشتخ وقت کم کی دا لوز در کم از کنتم کود بل دے کے رازی پا مانا دا از انتم سرا بار باز دینو کی مستعمل دے از انتم خیر امت او دا خطاب چاہتا دے بعض علماء وجہ دا صحابہ کرامو تا خطاب دے ولی صحابو تا خطاب دے کنتم خیر امت بل حدیث پرانا کرے حدیث کے رازی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین پیڑے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیڑے دا ولی بذات دا پیغمبر علیہ السلام شاگردان منگم دا حضور پاک شاگردان یو خواہ من سیو دا حضور پاک شاگردان خو بذات نیو بالواسطہ دا شاگردان و شاگرد دا شاگردان و شاگرد دم پا شاگردے کے رازی خو صحابہ کرام کم شاگردان ہوا بذات شاگردان اگا خلقو قسم پا خدے کہ دا حضور پاک سرا پا نارو پا تکلیفونو زندگی تیرا کردے اگا خلقو کہ پا دیکھ پلو لا سنے دا رسول اللہ مبارک نتوری تنبولی دی اگا خلقو پا احد کے او پا نور زینو کے اللہ رسولہ نحری دون نحرکا شاعتاو درے گا زماستاین بستانا مخ کی زد مرشم قیمے دشم خدا اللہ رسولہ چیتا بچ شے اگا خلقو نبی علیہ السلام سعد ابن ابی وقاص سے بپا احد کے کل غشی وشتا نو حضور پاک بے استشرافو کو دلتا بے لاس کے خود اور تو سوئی اللہ رسولہ مانا شاعتاو درے گا مخ کے مو درے گا دچے ڈس کوم ڈس پا ما کی گی غشی علم دا دشمن غشی پا ما رازی تو نہ لگے رے زد مرشم او دے لگم اللہ رسول چیتا بچے یو زنانا دا زنانا اگه یو خپل معشوم راوړو علیه السلام یو جهاد لروانو یو معشوم بچی راوړ په اورونه کې معشوم تړلې شوی د په یو معشوم او نبی علیہ السلام ته ودرېدا الله رسوله زما خو ټوله شپه بیګا جړلې دي ولې مې جړل ما وی چې رسول الله مبارک به جهاد لذي زما کور کې څوک نشته چې ولېګم
پلار میں شهید شوی دی، رور میں شهید شوی دی، خاون شهید شوی دی، بچی نشتا. نو ما وی چې خدایا حضور پاک با د تورو په میانس کې بای، د غشو او د نیزو په میانس کې بای، دومره د ما څوک نشتا چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي، ځان مړ کړي، خو د هغه نه غشي وتمبئ، د هغه نه توره وتمبئ. ټوله شپه ژړلې دي، خو بیا مې سوچ راغی الله رسول دا بچې مې راوړی دی، دا ځان سره د جهاد نه بوند په دې سوکم په دې ماشوم دې ګرځېدی شي، توره چلولی شي، هغه ستا پی خوري په ده سوکم. وی الله رسوله داسې وکړه، دا ماشوم یو صحابي له ورکړه، او چې کله په تا دشمن د تورې غوزار کوي، ډال غوندې به دې ستا نه مخکې نیسي، ډېرې قیمې شي، خو چې ته بچ شي. خو به کي څوک داسې مهر راوړی به وکړي داسې، یعنې که قبر کې کېښودی او مخ د له قبلې ته کې بچي او فرشتے تا اللہ وی چې دا مخ بل طرف ته کېوه، دا مخ دی ولې قبلې ته دی؟ تا خو دې قبلې پسې په دنیا کې کنزل کول، د دې قبلې دین ته خو تا سپک کتل، تا خو امریکې والا قبلې پسې بچې لګولې، تا خو بچې هغې قبلې ته متوجه کړو چې کوم امریکې او لندن والا قبله ده، دی قبلې والا چې کوم دین او قرآن او سنت هغې ته خو تا بچې نه متوجه کړی، نه ځان متوجه کړو. او کوم مدرسه کې چې د دې قبلې دین ښودلی کېده، هغې مدرسې ته خو تا کنزل کول، او چې کوم ملا او کوم حافظ درته دا قبله ښودله، هغې ملا حافظ ته خو سپک کتل کنزل دی کول، اوس دې مخ دې خوا دی اخوا که مخ. الله دې نه دې رسوایې نه اوسوی. دا خبرې ټولې ټیک دي، خو زموږ توجه ورته نشته. او د قیامت په میدان کې چې موږ د نبی علیہ السلام مبارک حوض کوثر په غاړه ناست دي، او په خپلو لاسو مبارکو امت له اوبه ورکوي. حضور پاک فرمایي زه به خپل امت له په خپلو لاسو اوبه ورکوم. او موږ ور روان شو، او فرشتې راشي وي ودرېږه، دقلته هینډز اپ، داسونو چت کو درېږه، دلته ودرېږه، نور مخکې لاړ نه شي، بریک ونیس. خو ما پیغمبر دی که نه، زما ور باندې ایمان و که نه، هغه له روانم غلی شه، د هغه میشن ته خو تا سپک کتل. خو چې کوم مقصد له الله لېږلی و قرآن او سنت، تا خو هغې ته بچې نه دی لېږلی، تا خو انګریزي تعلیم پسې لېږل، تا خو بچې هغې له نه دی لېږلی، هغه قرآن ته خو تا سپک کتل، چې قرآن خدمت چا کوه هغې ته ورې کنزل کول. د دې پیغمبر دین چې چا زده کو، په خپله دې م سپېرنه زده کو، او چې کومو علماو خلقو ته خو هغې ته دې م کنزل کول، هغې ته دې م سپک کتل. اوس پیغمبر له ځې په کومو سترګو؟ الله دې مو ساتي چې دې کرا کې چې اخوان بیا به څه کوو. رونو زما قسم په خدای، والله بالله تعالی چې د دنیا دا ګټې مقصدي شی نه دی، د دنیا د ژوند د تېرېدو دپاره دی، بس مقصدي شی دین دی، قرآن دی، سنت دی، حدیث دی، اخرت ګټل. او په دې الله خوشحالېږي ډېر یاد. کوم خلکو چې دا کړي دي الله پرې ډېر خوشحالېږي. ابن جریر طبري رحمت الله علیه دوه کسه تېر شوي، یو معتزلي و شیعه، او یو اهل السنت والجماعت والو. دا اهل السنت والجماعت والا درته یادوم، دی وایي په هندوستان کې یو کلی کې دی راوم، او استاد نه مې سبق زده کو. خرچه خلاصه شو، ما سره مرګرو سره فیصله په دې وکړه چې خرچه خلاصه ده، نو کلی ته به لاړ شو، نو خرچه به پیدا کړو، بیا به راځو. چې جومات نه بهر ووتو، د جومات د دروازې مخې ته یو دکاندار و، خو یهودي و، هغه نه به مونږ سودا اخیسته راغیسته، پېژندو یې، راپاسې طالبانو څه کوې؟ بسترې په اوږه یې مونږ وځو کلي ته. ولې سبق هم خلاص شو؟ نه، سبق خو نه دی خلاص، خو خرچه خلاصه شو. دلته خلک وظیفې غواړي، هندوستان کې د وظیفو رواج نشته، خرچه خلاصه شو. نو زه کلي ته چې خرچه وروړو، دا باقي سبق به بیا پوره کړو. وی ښه خرچې د وجې نه ځای مونږ وی وی ځه جومات کې کښېنم چې ستاسو څومره خرچه کېږي د ما دکان نه وړئ. یاره مونږ وی د ست وکړو، نو ست یو سړي وکړي، نو
بس خدای دې وبخښه به ورته ووایه دا خو یهودي دی موږ مسلمانان یو. موږ ته بابا بس خدای تا سره خو کی وی چې نه 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 په دې زه پوه شم زه جومات ته ست مې ته نه دی کړی ولې تاسو د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف دی او زما هم په یو آسماني کتاب باندې ایمان دی چې تورات دی کتاب دواړو آسماني دی زه خالص د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم حتی چې بسترې رانه واغېسته او جومات کې وغورځولو بس مونږ هم واپس شو چې زه اوس دې خفه کېږم خرچه مني او ثوابه نه مني زمونږ څه زور خو پې نشته جومات ته لاړو سبق هم پوره کړه چې پوره کړه چې کال پوره شو رالو بابا تا چې په موږ څومره خرچه کړې دا کاپی دی وګوره چې کلي ته لاړ شو درته یې راولېږو وی بچې خو ما د الله د رضا دپاره کړی دی زه په مخامخا ابن جریر طبري وی چې مونږ لاړو کلي ته ډېر وخت پکې تیر شو ډېره زمانه د سره د یو څو ملګرو حج لاړو د بیت الله ویل تم طواف کو د بیت الله شریف چې مو قتل هغه زمانه کې دومره شونو دا چې کوم د طواف کېږي مطاف ورته وایي چې هلته مو قتل هلته دا بوډا بابا ناست دی دکاندار شکیان پیشو طواف هم خلاص کول بابا چې خپه نه شي ځکه زمانه ډېره تېره وه چې خپه نه شي او تپوس ته نه کوبایه بچې ته د هندوستان خو نه یم بچې هلته د پلانکي کلي خو نه بچې هم د هغه کلي بابا هلته یو جومات و یو مولوي صاحب پکې درس به کو هغې ته مخامخ یو دکاندار و چې ته به هغه دکاندار خو نه وي بچې هم هغه دکاندار یې خو بابا یو تپوس کو چې خپه نه شي هغه دکاندار خو یهودي و یهودیان خو حج له نه راځي او ته خو دلته حج له راغلی وی بچې زه یهودي وما ما ته الله ایمان را نصیب کړی دی مسلمان شیم راغلی تاسو څوک یې چې دا مره ما د نږدې نه پېژنئ وی بابا مونږ هغه طالبان یو چې خرچه خلاصه شوې وه کور ته تلو تا واپس کړو په مونږ دې خرچه وکړه بابا د خوشحالۍ نه وجړل او را پاسېد وی بچې ستاسو د مخه ماته الله ایمان را نصیب کړی هغه څنګه چې په کومه ورځ ستاسو رخصت شوې د شپې ما خوب ولید خوب اینما چې منکر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی ګڼ شمېر ملګري دي ورسره وایي زه د اندازې نه پوه شم چې دا خو د آخرې زمانې پیغام دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی اندازې نه مې وویل مخنې شغلې خطې پلوشې ما ورمنډه کړې حضرت تاسو منکره څه کوئ وی تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی دا له زیرې در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده ښځه مې راویښه کړه ما ورته خپل خوب نه ویلی ښځې راته ویې سړیه ولې دې راویښه کړم ما خو یو خوب ولید څه خوب دې ولیده وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید ملګري ورسره دي او مې صاحب تاسو منکر څه کوئ وی د ما د طالبانو د دین خدمت ته کړی دی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده زیرې دله درکوم نو ما په یو کتاب کې سور لسېدلی ادم حضرت شیخ شهید مراد سنجان صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د خطبات حسن هغې کې 19 لیکلی چې زمونږ په کور کې په دغه شپه 19 کسانو دا یو شان خوب ولیده او ستاسو هغه ملا صاحب له لاړو او د هغه په خولې کلمې شهادت ووې الله مسلمانان تمامونو که مونږ سوچ وکړو نو دا دین او دا علم څه شی دی دا د الله د قرآن او د پیغمبر مبارک د احادیثو سره تعلق لري او چې څوک د خدای او د رسول د کتابونو پوهه حاصلول غواړي تاسو رښتیا وایئ په دې به الله خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي لکه زما خبرې چې څوک خوښې کړي یو بل ته وایي زه ته خبر شم زه به خوشحاله یم په دې به الله خوشحالېږي او که نه او د الله د انسان د پیدا کېدو مقصد دقه دی ګورې بل شی نه دی دا نور خو عرضي څیزونه دي دنیا د خېټې دپاره دي او د پیغمبر مبارک د لېږلو میشن هم دقه دی دقې له راغلی دی دی له څوک به دا ثابته نه کړي چې نبي علیه السلام چا ته کارخانې جوړولو چرخول
یا د زمیندارۍ چلې خوله یا د تجارت، دا اصول خولې دي هم دې لپاره چې د شریعت خلاف څوک د عمل ونه کړي. نو ما په دې خبر ورسېده یو بچي یا نوسه عالمان حافظان کې او کته ډوډۍ به څوک ورکوي نو خبره خلاص ده. ډوډۍ چا په لاس کې ده؟ شوق سره وایي او عزت به خودی کې دی چې د دې غټ افسر کما نو عزت د چا په لاس کې دی؟ الله خیر اخلا. او کدا نی دنه بچیم الوتی نوسیم الوتی نو مدرسې سره عالم سره طالب سره جماعت سره د زړه میناو کې مون الله راو لګلو چې دا قران بتا سواله. صحابه خو د پیغمبر مبارک نه واغشت، هغه خپل فرض ادا کړل او به روز خپل شاګردان او تو رسول ټول صحابه او رسو چې کم شاگردان او تابعین هغه اکثریت د صحابو نه د قران واغشت پیغمبر تعلیمات او رسو خپل شاگردان او تو رسول. بیا ورو داسې دنیاداری پیدا کېدله رستو خلکو بیا واغشت او رسوي. اوس مونږ تر روان دي او صرف قصب ته پاتره قصب. اوس مونږ وایو مولا پیښه او قران پیښه، مونږ وایو مولا پیښه او د پیغمبر د حدیث پیښه. لکه یو لوري دا هغه خلق وی لکه ټول خلق لواران نشي جوړې دي خداغه بچي بلوري کړ. یا یو سړی ترکانی نو ټول خلق وی ټول خو ترکانان نشي جوړې دي خداغه غزوی به ترکانی کړ. یا یو سړی دی هغه مصری دی نو ټول خلق خو مصریان نشي جوړې دي خداغه غزوی به مصری شي کړ. یا یو سړی ګلکار دی نو ټول خو ګلکاران نشي جوړې دي نو داغه غزوی به ګلکاری کوي کنه. خبره ټیک ده، خبره بالکل درست او ټیک تا. نه دا امت خدای ټول دی لګلې چې ټول دی ګلکاران شي، نه ټول دی لګلې چې ټول دی لواران شي، نه ټول دی لګلې چې ټول دی بټیاران شي، نه ټول دی لګلې چې دا ټول دی مصریان شي، نه ټول دی لګلې چې دا ټول دی انجینران شي، نه ټول دی لګلې چې دا ټول دی ډاکټران شي. دا بل لګ خلک چې د دنیا ضرورت په پوره کېږي. خو قسم دې کومګه ټول لګلې نو دی لګلې چې موږ د الله قران زده کوو. دا قسم نه دی، موږ قسم جوړ کړی مولا پیښه او بچی پیښه. کومګه لګلیو نو مونږه ټول دل لګلیو چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات زده کو او موږ قران شریف زده کو دل لګلیو. نه موږ پرې خو دا مقصد پاتې شو کوړه چې دی لک روپیا ولګولې ها پلار بسوي خلق بسوي ما خو پېښو عشرت والو زولې دکان تش پروت سودا بسولم دغه رنگ چې کله استاد ځن کدن کې د دنیا نه بیا ځي د دې دنیا نه تکل روان شي او استادن کدن شروع کا کلا حتا اذا څنګه لکا اذا بلغت التراقيه وقيل من راق. اوهو دخپې او بل سره داسې مګي دخپې مګي او دا لاسونه داسې مګي اوهو ځن کدن دیږي او دا مخلص سپېړې ورکي ډېر زیات تاو دی را باندې ډېر زیاته ګرمي ده او بچي تاو شو سره یاسین شوروش. وقیل من راق څوک دمګرشتا څوک علاج والا شتا وظن انه الفراق بس دا یقین راغی چې د دې دنیا نه بل دنیا ته روانه. والتفت الساق بالساق یا د خپې سره لګي د خپې یو بل سره مګي او اوس دقه وخت به دې سوچ کوي یا الله دنیا ته را لېږلی او ما مقصد خو پاتې و اما خپل مال خو پرې شوې شتو لګو الله چې کوم مقصد لګلې خو مدان تر آخرت ته ونړو. اوس بس کې ته ما سره سکے اوس به کیسه الله جند چې صلاح کړو اخو ما فضل تیر کا ما هو غټل خو پاتې شو بچو تا ما هو موټر عمران هغه دی پاتې دی اوس مخبره ته خپل موټر کې مسوک ما نه وړي اوس اما کما کارخانه جوړه کړې وا اخو پاتې شو ا پیسې چې ګټلې وې او بینک کې پاتې شوې او بینک لک پروت دما په سالمارو کې پرتی یا دما ما پیسې اخو المارو کې پرتی دي کارخانه خو هغه شاته ما نه پاتې شو اخو مزدوران لګیا دي او کار پکې کوي اب چې ما نه پاتې شو. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ الله توسر روان شو. بس کی یا الله اوس تعالی جواب څه درکوم لکه خار نه چې زی پلار به ته پوس کې بچي او لک روپیا دی وړي چې کپڑا وړ دکان تش پروت ته
اوس به دا زوی وایي دی پلار له به څه جواب ورکوم؟ پلار به مې جومات کې ودرېږي خلکو ته وایي چې دا زوی مې 1 لک روپۍ ورکړی وې چې پېښور ته لاړ شو دوکان تش پروت دی کپړه وړو چې خرڅ کړو چې ګټه راله وکړي اسپېره خو هغه 1 لک روپۍ هلته تباه کړې برباد یې کړې شو عشرت یې وکړو تش راغې خلک به مو وایي مړه څه بېوقوف یې خوار شي دا پېښور ته تلې څه جوې او دا ودې کړل څه دقسې به الله فرشتو ته وایي چې دا قمقل ما دنیا ته لېږلی لېږلی مې سله ویې کړل څه تش راغې هېڅ نشته ورسره هېڅ نشته تش تور راغی او پاتې کېدل خو شته دی نه تپوس خو به خامخا کوي رب ذوالجلال خو قرآن شریف کې اعلان کوي ان ربک لبالمرصاد د دې معنا خو ما مخکې جمعه تاسو ته کړې وه خپل طرف نه معنا مې کړې وه خپله مفسرینو معنا دا و د هغې الفاظ نري الفاظ زما ان ربک لبالمرصاد چې الله مونږ ته تاک کې دی تاک کې ناقه یې لګولې ده ناقه بندي کړې ده د الله په دې ناقه بندۍ چې زه ورځم د دنیا د پولیس او د فوج ناقه بندۍ کې به هغوی دوکه کړم هغوی به خیال نی پپتي وځم او که مې ونیسي منت زاري به وکړم پرې به مې دي سفارش به وجنګوم پرې به مې دي پیسه به ورکړم پرې به مې دي که نه قید به وچلېږي 10 کاله پس به راوځم لیکن ان ربک لبالمرصاد الله چې کوم ناقه بندي درته کړې ده هغې کې الله خطا کېږي نه هغه کې ته تلیم نشي لازمن پریدي دینا نه دې هغه سفارش باندې پریدي نه دې پر رشوت پریدي نه در باندې هغه فرشته رحم کوي چې بیا دې پریدي هلته بس کې بیا نه دې تختې دیش او نه هغه جیل داسې چې 15 کاله او 10 کاله پس به تر وځي الله دې د دوزخ ته جیل نه وساتي الى ربك يومئذ المساق رب ته ورځي پس تخپې به رګړاوې ځان سره لاسونه رګړاوې څه ته وایې مړه دا ملا صاحب هسې ګډې وړې دي شروع کړي دي نه نه پلار ته دې وګوره څه شو مور ته دې وګوره څه شو نیکه ته دې وګوره څه شو نیا ته دې وګوره څه شو بوډۍ ته دې وګوره بوډا ته دې وګوره چېرته لاړل هغې خو لاړل که نه سیر یې وړل ځان سره والله هغه ایسیم پاتې شو بسترم پاتې شو ګرم او یخ هر څه پاتې شي الله له به اړو څه زما وروڼو په دې لږ سوچ پکار دی دا خبره قابل غور ده مونږ الله راولېږلو دې دپاره چې به دنیا جوړه کړو مانه تش راځه دې له راولېږلو کارخانه جوړه کړو مانه تش راځه او جایداد والا مانه تش راځه بیا او بچو له ښه زبردست کورونه او مکانات جوړ کړو مانه تش راځه او موټر یو په دې 10 والا مانه تش راځه نه نه الله وایي دنیا کې د ژوند خیر دی صحابه موټر په دې وخان او موټر مواله دنیا کې د ژوند کورم ځان له جوړ کا دنیا کې د ژوند د بچو ژوند جامې مولا برابر کا ډوډۍ برابر کا خو چې ما سره لګلې نو هغه سودا مو کنه په خبر ته لاړې 1 لک روپۍ درکړې چې هلته په کپړه راوړه نو خیر دلته کې بدن له هوټل کې او 3 شپو له کمره مې کړ اوسېږي به ډوډۍ به هم خورې هغه 3 شپو دپاره هغه ډوډۍ مو خوره رکشه کې به هم ځې هغه کریم پکې ورکه پیسې ورکه او که څوک دله هغه سودا اخلي ایجنټ هغه هم پکې خیر دی ورکه ولګوه د 1 لک روپو کې او 15,000 روپۍ به خامخا لږې خرچه به دې کېږي کرایه مو لګوه خو چې مقصد دی هغه کپړه هم راوړه دا قرنګې مونږ ته وایي دنیا ژوند خیر دی موټرم والا کورم جوړ کا او ډوډۍ هم برابر کا جامې هم برابر کا تجارت هم وکړه خو دا نه چې ټول هر څه په دغې ولګې چې ما څه غوښتي دی به درنه غواړم ما هم راوړې راله ورونه اوس به لږ سوچ وکړو مونږ تاسو په دې مثال خو پوه شوې که نه اوس به مونږ لږ سوچ وکړو چې مونږ به الله له سوړو د چا څومره ژوند دی څه به وړو زما مثلا دونه ژوند دی ستا چا 100 دی او د چا 50 تېر کړی چا 80 تېر کړی دی چا 70 تېر کړی دی په دې به سوچ وکړو چې د 80 او 70 کاله کې مونږ هغه سودا کړې ده چې الله رانه غواړي وله به وړو او که هغه سودا هم نه ده کړې منځ کړی دی که منځ کړی دی مونږ روجې هم نیولې دي مونږ او چا پکې حجونه عمرې هم کړي دي او چا صدقې هم ورکړي دي خو دا الله ته نشي پیش کولی الله ته به د الله د شان مطابق عبادت پیش کوي دا نشي پیش کولی که ته به دې تمې چې دا به دا ګفټ وړم په سر دا ښکری به وړم چې الله دونه مو د منځونه کړي دي الله دونه مې صدقې ورکړي دي الله حج مې 2-3 کړي دي عمرې مې مور سره کړي دي او الله ما روجې هم نیولې دي والله که دا ورته مخامخ کې د دې مثال در کوم یو سړي د زوی واده دی
او ته له مبارکې لده او تا ول 15 کیلو مټۍ واغشتل 15 کیلو هغه کې هغه تورم دی سپینم دی اشرم دی اشنم دی مختلف قسم مټۍ دی واغشتل او په یو غوته کې دی 15 واړه واچول یو پلاستیکي غوته کې او لاس کې دی غوته کې لکهونی ولا او پلار ته روانه او غل دی یوړله غوته چې ته په خبر ته یو مرزو ته یا 400 ته رسې نو هغه مټایو نه بس شي جوړ شي وي بوتاوا اتور او سپینو شنو سره ارسبه مکس شوی اوارسه مکسی او لاندې به ته غوړه او غخواګم په غوته کې بيدلی لاندې په کې غوړیم پراتی چيني بم پکې پراتی 15 کیلو ته خوشاله او دا خدما لاس دروند جی دونه سامان هغه رور زوی مبارکې لاړم لا سیرا لستړک خولې در باندې ماتي خولې ماتي دي او چې هغه لورسه استاد زوی مبارکې لرالم دا 15 کیلو مټای مې دل راوړې دا نو چې هغه کور ته دنه کې خده ته وې دا دماغه دوست زما د زوی مبارکې له مټای راوړه اخذ وې دا څه شی دی دا دوست دونه به وقفو دا د ښکارې کې نشو چولې دا ډبو کې نشو چولې ون یو شاپینګ بیگ کې واچول یو ګوته کې واچول خو مغواته واچوم کې میخه ته واچوم خو بوتاوه ده تاسو نه تاسو کوم ورونو رښتیا وایي دغه سړی او خزه به پدې شي خوشاله شي پدې را خوشاله دو دیخ نیک بخت 15 کیلو باندې زر دیونیم زر روپے راوړي دي اغم برباد شوي او د تبوی دا سقمه قل دي ساده دي خبره به بیل ور پسیو کی خبره به بیل ور پسیو کی او چې څوک ملمانه راځي او چې زما د خاوني او دوست دي او یې راډیر پالی فلام مقام قل دي ډېر به وقوف دی ګوره یو نیم زر روپو مټای راوړه نو ظالم په یو شاپینګ بیگ کې راوړه نو تور سپینو شنو خل ارز ګډ وډ شو د خوراک نو وړي پکې دنه بيدلو چيني پکې بيدلو هغه ټول پکې مکس وګړو پیسې ملاړې کلاو مشو خولم په ماته شوي او خدای اندوستړې خدای ناراض سلام خپا خدا ټوکه ټقاله پسې میاش به لیکي ډرامه جوړه شو بل خو یو بل کسته هغه یو کیلومتر واغشتل هغه ښکارې کې واچول او د پاسه په خمدار پلاستیک چلاو او پلاستیک د پاسه ګلونو لګول او هغه ښکارې یو هغه دوستا هغه دوست واغشت استاد زی مبارکي دا واده د مثال راوړل هغه کور ته خدلې اورل هغه بسوي دیتا دوست وای دیتا خيار وای څومره خشتش کرے جوړه کړی دا هغه بیا د هغې غریبانو خوراک تم نه لیکيږي سپړدو تم نه لیکيږي یاره دا خو ډېره مزېداره ده یاره په دې د چا مبارکي نه کوو دا چاله بل چاله خیراتي نه وړو ډېر به پې خوشحاله شي هغه لومبي 5 کیلو د 1 کیلو دا ډرامه ته جوړه شوه خندا ته جوړه شوه خبرې ورپسې کوي د ده صفت به کوي دې ته هوښیار وایي دقه مثال دی زمونږ ستاسو د عبادت مونږ عبادت الله له ډېرو کو خو سرو سپینو شینو قلم په یو ګوته کې چیرې دی الله له وړو الله وایي قمق له داسې مونځ دی داسې مونځ دی راوړی دی ماله دې کې خو تا ټول د دنیا حساب کتاب کړی دی دا څنګه مونځ دی نه پکې خشوع شته او نه پکې خضوع شته دا څنګه مونځ دی مونځ خو به حضرت علی کو رضی الله تعالی عنه په یو جنگ کې په خپه کې غش نه نوته غش نو چې غش خپه کې نه نوته نو چاوي دا به څنګه وباسو او غش دنه وزري وي وزري چې خپه کې نه نوځي نو بیا داسې پاسانه نه روزي چې تل کلستان راکاږي اچر وباسي غوخه دان سره کټ کوي دا به څنګه وباسو چاوي لکه مونږ وخت کې به وباسو چې په مانځو درېګه کسان راوستل داغه وخت حکیمان او غشې ته وسته دې لګیا د خپل منس کوي چې سلام یې وګرځاو ویسه شور شار نو الله بنداغه قشن در نه وستو ویني در نه روان دي وینم پښوي دې ته منس وي دا گیفت شو خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا الله ما جن او مرګ پیدا کړل دا جن عمل د مرګ د پاره دی زه تاسو کې ګورم چې دا چا عمل خکله دی خشته دی دا نه وای ایکم اکثر عملا چې په جن کې ډېر عمل د چا دی
قیامت پر ورځ د ډیروالی خبرې نشتا، قیامت پر ورځ د حسن او د ډول والا خبرې دي چې د چا عمل ډولې دی، ډولې دی عمل گفت دی، نو بیا به د سرو زرو مثالی د اوسپنې مثال به لږ به خو تله به وزنداره شي، درانه به شي. او چې ډولې نه دی او بیکاره دی، هغه بوتاوی والا مټۍ ده، نو بیا به د بوسو ډمبري او د بورې ډمبر به ځای به تله کې ډېر نیسي خو وزن بني. خلق الموت والحیات، جون د مرګ د پاره دی چې په جون کې عمل د مرګ د پاره وکړي. او څه د پاره؟ الله وایي دې د پاره چې زه ګورم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نه دی، احسن عملا، ممتاز مایش کې عمل خشته د چا دی. احسان، ما الاحسان؟ ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رسول الله مبارک فرمائی وی داس عبادت ہوگا لکه چې ته خدای ته ګورې څنګه عبادت کوي. او کته چې زه خدای ته نو ګورم ما ته خو نه ښکاري، نو تا خو یې نه کړ د دې نو مرتبه والا وکړه. نال تبا الله وی داغه منځ چې دنیا حساب کتاب وکاو او زر دې گاک توي او دې شابه زمون کوم زر راځم ښا زر زر یو دو رکعات کو زر 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 کو. فرشتي به سونه خان دي در پورې بے وقوفه چې کم شیل راغله زر زر کې، او چې کم غیر مقصد دی کې سونه تل او چتا او خکتا او چتا. او دې ډنډې ته ګورم اورېګه دا شی لک کم دی، لک زیات کم او زیات دی، لک کم کم سونه سوچنه پکې. سب مرګري تل ګودريګه ښا زه یو 2 منټه کې مونږ خلاصوم زر راځم. څومره خندا وکي فرشتي مونږ ګوره زر راځم زر ولې ځان ته خلاص کم، یو بوج به په شا باندې ځان خلاص کم. او خلک وې ډېر مونږ نه کوي، خلک ټوکونه هم خلاص شم. الله راضي شو کنه الکه روجي چې مزیداری دي او خشتري مزیداری دي، نیولې د پارامو ده او ما ده پارامو مزیدار شو کنه جی، نیولم پارامو ده، پېشمنیم پارامو ده، او ما ته چې شو بس شو پارام. او دنه دې پکې غیبت هم کړې دي، او دنه دې پکې دروغ هم ویلي دي. او رسول الله مبارک فرمایي الغیبت والکذب یفتران الصوم. وی غیبت او دروغ دروجي حسن برکت جوړه کوي، متاوه جوړ شو. او چې زکات ته ورکړي او مخمر وسره ورکړي، صدقه چې ورکړي او دې لپاره ورکړي چې خلک وای او پلارې مونږ ډېر زبردست خیرات وکړو. دې تزوی وای لس پیټه صابونی مقبره ته وړي دې تزوی الګه قرض دې په پلارا ول اخلاص کا مړه قرض بخپل کار کوي. قرض ضروری دی او که صدقه او سخات او صابون ضروری دی. قرض ریا د عبادت وړو رښتیا وایه کنه شته د عبادت. او حج چې مونږ زو ماشاءالله هغه نه چې راځو ویډیو کیمرو والا ایرپورټ کې ولاړی، ویډیو کیمرو والا صاحب دا کیمرې دی او ټس او ټس او ویډیو ولې چې زه حج لته ما چې اوس خلکو ته وخېما چې ما حج وکړ. او زنانه چې راځي 500 زنانه ولا ایرپورټ ته دي ټولې بربنډې وي مخونه ښکاري ولې حج نه حاجیه را روانه ده، حاجیه را روانه. افسوس د عبادت به الله ته سمو خیال دی خو له شه د عبادت والله بالله تعالی جمعات کې ناشته، جمعات کې ناشته په جمعات کې او په منبر درته ناشته او دس کې ناشته او د جمعې ورځ ده او قسم ده تخرم والله بالله تعالی زما د الله په ذات قسمی که زه خو الله ته خول شم چې خدای ما دل دا شعر که الله ته یو سمسه عمل زخول شم، یو سمسه یو قاشق هم نشم کولی سبا کوم. امام شافعی وی نشم خولی، امام مالک رحمت الله علیه وی نشم خولی، او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی سپینه ډیکه ګیره بخیم بل څه نشته دی، سپینه ګیره بخیم چې الله دغه سپینه ګیره خیال ساتي لحاظ وکا نور څه نشته. او عبد الله ابن مبارک د مرګ په وخت کې چغې وی جاړي، مرګ وخت کې درس کوي زمون علماء مجیبه تیر شوی دي کنه بالکل این زن کدن شروع کې دونه مخ کې درس کې لګیا دي. الله خلق قسم دی علماء پسې به خبرې کوي
زم ظالمانو په خلی ګونګیان نشه، اے ظالمانو په سترګو ړانده نشه، اے ظالمانو د خدای قهر در باندې نازل نشي. زمون یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، امام سرخسی رحمت الله علیه. بادشاہ جیل کې واچو او جیل کم جیلو کوي کې وغورځو، او دا واړه کویان نه دي، په دې دشتو کې او په دې غرونو کې ډېر اوږده کویان جوور. بادشاہ هغې ته وغورځو، وی دا ستا جیل، ډوډۍ که درته شاګردان در غورځوي دی، خو دقه د جیل باس دقه کې به مرې، دغې کې به ژوند دي. په هغې کې څه کوي؟ طالبانو ته وی ما ته د سپي په غاړه کښېنئ چې د لاندې نه درس درته کوم. طالبان به ګیر چاپېره ورته ناست او د مبسوط عبارت وګوره، اخیری جمله وګوره، اخیری جمله د غریب دا ده، او څومره بې کسه، هذا آخر ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر. دا آخر مبسوط غاټ مجلد جلدونو کې کتاب دی، رپورټ هم نه دی، دا ټول املا ویلی ده لاندې. هذا آخر ما املاه السرخسی وهو مسجون فی البئر. دا اخیری هغه املا ټکی دی چې سرخسی املا ویلې د شاګردانو ته چې لیکي، او دې وخت کې سرخسی په کوی کې قید دی، کوی کې قید. نو عبدالله ابن مبارک د مرګ نه مخکې طالبان دغې چاپېره درس شروع. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خنجر والی شو، وینې ته به دی وینې، نو پی ولا ورکړل، نو پی ته په دې خېټه راووتل، ولې په چاړه آر پارو ته وه، پی ته په خېټه راووتل بار. خلک پوه شو چې اوس مري. او دقه وخت کې یو هلک راغی، تپوس دا خلک ته صحابه ته ودی نه څو منټه پس غریب وفات شو، او هغه صحابي هغه هلک لنګ په ځمکه راښکې شو، ورته څه وایي؟ بچې لنګ دې اوچت، لنګ دې اوچت کا، الله خفه کېږي، لنګ اوچت کا، جامه دې م خیره نیږي، جامه به دې م خیره نشي، رب به هم خوشحاله شي. او لږ ساعت پس وفات شو. ځنکدن کې دین بل ته رسولی دی، مرګ وخت کې خبره رسولی ده. موږ مرګ وخت کې څه کوو؟ وارثان یې څه کوي او مړ یې څه کوي؟ وارثان وایي بابا دا پیژنې، هلکه سر یې وړه او پیژنې دي ښه، بابا دا پلان کې زوی دی که نه، هلکه سترګې یې وړه قوله یې ویې پیژندې، ورشه د نشستن والا راوړی شابه تکلیف دی ورته. پیژنګلو میجنګلو پرېږده، اتیا کاله په پیژنګلو کې تیر کړه کنه. دې وخت کې ورته دا مو وایه چې بابا دا پیژنې، دا ورته وایي بابا الله پیژنې، بابا پیغمبر پیژنې، بابا اسلام دی یاد دی، اوس په نقصات پس دنه تپوس کېږي. مو دا نشستن پرېږده چې لږ تکلیف تیر شي، ټول عمر یې په راحتو کې تیر کړی دی چې ګناه معاف شي. نشه دې ورکړه بل څه ونه وایي، په بل طرف لاړ نه شي. ټول عمر یې پیژنګلو کړی ده که نو اخري څه کې پیژنو. دا زموږ سوچ. سوره یاسین ورته ووایه، دې کې د قیامت خبرې دي، د قبر خبرې دي. نو که زړه سره راغله او دې وخت کې توبې ویستې. نو عبدالله ابن مبارک د اخیری ورځې وخت دی او طالبان ته کېناستو درس کوو، درس شروع دی. نو صاحب ډېر لوی تکلیف کې دی، ډېر تکلیف. نو شاګردانو ته یې موچت کې په ځمکه مې کېنوئ، نو هغې وی تکلیف دی غریب ته. نو دغه وخت کې بنده تکلیف زیاتی، نو هغې چت که او په ځمکه یې ورته څادر، وی څادر لرې کې په دا خاورو مې کېنوئ. وی صاحب جامې دي د خاورو کېږي، وی خدې له روان یم، پرېږده چې د خاورو شوم، دې خاورو له روان یم. نو چې په خاورو یې کېنو، وی دا مخ راله قبلې ته کې. عبدالله ابن مبارک تش لاس در روان. الله ته به څه کوې عبدالله ابن مبارک سره؟ الله څه به کوې ورسره؟
کم عبداللہ ابن مبارک د حدیث لوی استاد د امام بخاری په استادانو کې، د امام مسلم په استادانو کې، د امام ترمذی په استادانو کې، د امام ابو داود په استادانو کې، او د لوی محدثینو استادانو کې. او کم عبداللہ ابن مبارک سخی سړی مو چې حج عمره لبته شاګردان میدان سره بوتل فری حج به پکاو. او یو ځل په لاره ته حج لروانو، په لاره کې یو ماشومه جینۍ ده او مړه مرغۍ راوچته کړه. عبدالله ابن مبارک ورته بچې په دې مرغۍ څه کې؟ وی بابا دا پخو دا خرو. بچې دا خو مرداره ده. وی بابا پلار مې مړ دی او موږ یتیمانان یو، یو مې مور ده او موږ نور بچي یو یتیمانان، خویندې او ماشومان درونه مې دي. نو سشته نه نارې څو ورځونه تېرېږي. نو مور مې وی ځه ورشه چې ته مړه مرغۍ وګوره، دې وخت کې موږ له جایز ده. سشته نه هرونه ماشومان مې جالي چغې وی. نو دا وړم اوهو قافلې نه ځان له شو، او چې کم سیکرټري و سره مرګري هغه ته دلته راوړه څومره پیسې دي مونږ سره، څومره پیسې دي؟ وی دومره زره دي. ځکه چې به ته شاګردان به ځان سره ټول په مخه کړل او په هغې به فری حج کوو. وی ښه، وی د مونږ واپس کلي پورې څونه خرچه کېږي؟ وی دومره. وی دا دې جدا کا، دې جدا کړه او باقي هغه ټولې پیسې ماشومې له ورکړې. وی بچې دا مور له یو څه دا ستاسو شوې. وی سخت کال حج له نه دو کال له به لاړ شو، ډېر مې کړي. قافلې حج له لاړې چې کله د عرفات میدان شو، یو لوی عالم خوبینی وی رب العالمین اعلان وکړ چې سخت کال دا څومره خلق د عرفات په میدان کې حج راغلي دي، د ټولو حج مې رد کړ، نه قبلو. الله خو لوی ذات دی جی، د ټولو نه قبلو مزیدي واپس خیرات نه قبلو. فرشتي خو بیا د الله مخکې غږ کولی شي. الله بیا رستو بیا اعلان وکړ وی داسې کار دی چې د دوی دا حج خو څه حج نه دی، قبلول خو نو پکار، خو یو کس دی چې هغه حج له نه دی راغلی، د هغه د مخه د دې ټولو حج قبلو. فرشتې وی الله هغه څوک دی؟ وی عبدالله ابن مبارک، زما د محبوب پیغمبر د حدیث استاد عبدالله ابن مبارک. دومره سړی او چې ځان کدلې شاګردانو ته وی الله ته چغې کړه الله عبدالله ابن مبارک تش در روان دی، خدایا اس وسره اس تش روان دی او په دغه چغو جغاګانو کې ځان کدن جوړ زمارونو زما د ټولو خبرو مقصد به تاسو پې شوی ادا چې دا موږ سره سدي بشکا قرض مخلاص کړي بای غاړه بخلاصه کړي، خدا گفت کې مونږ الله ته نشو پیش کول. کنه سو کوئی چې پیش کولې شم نشو پیش کول. سبا کو دا سه بس چې مونږ نه تاسو خو به مخا کوي، دا تاسو بنه کوي چې تا دا فلان کې قصب ولې نو کړي، دا تاسو بنه کوي چې دا بلډینګ ولې نه جوړ کړي، دا تاسو بنه کوي چې تلس کارخانه ولې نه جوړ کړي، او دا تاسو بکای چې کوم قران می در لګلې او تاغه سره سکړي، او کوم پیغمبر می در لګلې او تا دا هغه پیغمبر تعلیمات سره سکړي دي. سبق او زما ذهن کې یو شی راځي نو یو سیز چې هغه لګ د اطمینان دی او دغه سیز ته الله ته پیش کول شي. یو سیز زما ذهن کې راځي اشه سده اچھا کله الله ته ور مخامخ شو تاسو کې چې سده وروړي دا یو ټکی ویل شي چې الله اس نشتا، اس نه دی راوړي. خو پروردګارا چې راتلم نو د ځان نه مخ کې د ما یو بچي استا قران ته مې کېنولې دي، د ځان نه مخ کې د ما یو بچي او استاد مبارک پیغمبر
احادیثو زده کړې ته مې کېنولې دی او یو بچی مې ستا د پیغمبر دین ته کېنولې دی. زما ذهن کې دا یو ټکی راځي نو که تاسو د بل معلومي ما ته وښایئ. بل شته نشته. ممکن ده چې دا ووایي دا د اطمینان خبره ده چې الله یو بچی مې قرآن ته کېنولې دی، یو بچی مې دین ته کېنولې دی، یو بچی مې ستا علم ته کېنولې دی، یو بچی مې هغه شي ته کېنو چې تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته ما کېدو. دا یو څیز یعنی زما د خبرې خلاصه ده چې یو بچی عالم کې، یو بچی حافظ کې، یو بچی قاری کې. بس که ته وی خدای لا دا به پیش کې زامن نه نوتی دین نسو باندې دا محنت وکړي که نو وسو باندې نشي کولای په زامن هم نشي کولای نو علماء سره مینه وکړي، قاریانو سره مینه وکړي، حافظانو سره مینه وکړي، جماعت سره مینه وکړي، مدرسې سره مینه وکړي. جماعت جوړ کې ایسا پکې وایي، مدرسه جوړه کې یو کوټه پکې جوړه کې. مدرسه کې د یو استاد تنخواه منه، یو استاد تنخواه زما شوب چاته نه پټ دا برداشت شو. دا دومره د میاشتې زه 50,000 روپۍ تنخواه اخلم، هلکه دا دوه کم 50,000 په ښځه بچو دا دوه د خدای دا د میاشتې 1,00,000 روپۍ ګټه کومه، دا 15 کم 1,00,000 زما د بچو د ښځې دا 15,000 د خدای 60,000 روپۍ ګټم. په دا 60,000 کې دا 19,000 زما د ښځې او زما د بچو دا 1,000 د خدای. هلکه څومره پوټې شي خدای ته شو، لیکن دا هم ډېره غټه سودا ده. په دې خبرو خو زما پوهېږې که نه لکه مری خرابه ده نو خو زه کوشش کوم خو پوهې خوږې پې که نه او خبره لکه ټیک کوم که غلطه کوم دماغ خو مې خراب نه دي. تاسو نه تپوس کوم هلکه هسې نه زه ګډوډ شوی نه یم، دماغ ټیک دی او تاسو غوږونه ټیک دي. به خبره جوړه ده. دا تاسو سره مینه ده زما، محبت دی زما. تاسو زړه والله جمعې مانځله راځي موږ له د لرې لرې ځای نه موږ وایو چې دا زړه ورته کېدو مخکې محبت دی. نو تاسو ته ځکه هغه خبره کوم چې کومه ځان له خوښوم، هغه خبره ځکه تاسو له کوم چې کومه زما ځان له خوښه ده، خپلو بچو له مې خوښه ده او خپلو وروڼو له مې خوښه ده او خپلو خویندو له مې خوښه ده. والله بالله تعالی دغه خبر تاسو له خوښوم. یو بچی عالم کې، یو بچی حافظ کې، که زامن نی نوسی حافظان کې، نوسی عالمان کې، که دغه نی مدرسې سره امداد وکړي، د خپل کلي مدرسې سره خیدانم چې زمونږ مدرسې سره خپل کلي مدرسې سره جماعت سره امداد وکړي، خپل کلي جماعت سره امداد وکړي. دام دنه نه کېږي مولا لاسونه خو ښکل کې که نه، حافظانو لاسونه خو ښکل کې که نه. عزت یې وکړي، قدر یې وکړي، دشمني مه کوئ، دشمني مه کوئ، الله خفه کېږي، الله مه خفه کوئ. یعنی که قبر کې کېښودی او مخ دله قبلې ته کې بچي او فرشتې ته الله وایي چې دا مخ بل طرف ته کېوئ، دا مخ دی ولې قبلې ته دی؟ تا خو دې قبلې پسې په دنیا کې کنزل کول، د دې قبلې دین ته خو تا سپک کتل، تا خو امریکې والا قبلې پسې بچې لګولې، تا خو بچې هغې قبلې ته متوجه کړو چې کوم امریکې او لندن والا قبله ده. دی قبلې والا چې کوم دین او قرآن او سنت هغې ته خو تا بچې نه متوجه کړی، نه ځان متوجه کړو. او کوم مدرسه کې چې د دې قبلې دین ښودلی کېده هغې مدرسې ته خو تا کنزل کول. او چې کوم مولا او کوم حافظ درته دا قبله ښودله هغې مولا حافظ ته خو سپک کتل کنزل دی کول، اوس دې مخ دې خوا دی اخوا که مخ. الله دې نه دې رسوایې نه اوسوی. دا خبره ټولې ټیک دي خو زمونږ توجه ورته نشته.